د سپوږمۍ راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه ستړي مشئ. وخت 10 بجې شوې. پام راګرځوم د دې ساعت خبرونو ته. د غزنی ولایت د عامه روغتیا ریاست مسؤلینو ویلي تېره شپه دغه ولایت کې په 2 جلا ترافیکي پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي او 80 تنه نور ټپیان شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې لومړۍ پیښه د کابل کندهار پر لویه لار د دغه ولایت په مرکز کې د 1580 ډوله موټر او ټانکر د ټکر په پایله کې رامنځته شوې چې شاوخوا 60 تنه پکې مړه شوي او 15 نور ژوبل دي. تر دې پیښې یوه شېبه وروسته د غزني مرکز ته څیرمه په ناني سیمه کې د یو لوی مسافر وړونکي موټر او ټیلر ترمنځ بله پیښه رامنځته شوې ده. د غزنی د عامه روغتیا ریاست مسؤلینو ویلي په دغو پیښو کې 10 تنه ژوبل شوي چې روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ نه و کابل ته لیږدول شوي دي. د عامه روغتیا وزارت چارواکو د ملاریا او غیر ساري ناروغۍ د کلنیو فعالیتونو په کنفرانس کې ویلي چې په افغانستان کې د ملاریا او غیر ساري ناروغۍ له جدي ستونزو څخه دي. د چارواکو په خبره په تیر کال کې 14 د ملاریا و د ډینګي تبې او 6 د لشمانیا پیښې ثبت شوي دي. په دې کنفرانس کې د سرپرست حکومت د مسؤلینو ترڅنګ د عامه روغتیا نړیوال سازمان استازو هم برخه اخیستې وه. د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو ویلي چې د یاد وزارت له لوري په تیر کال کې د ملاریا ناروغۍ د مخنیوي په موخه په 10,000 کورنیو کې دوا شیندل شوې او د پوهاوي د یو کمپاین له لارې 40,000 ماشومانو او 128,993 امیدوارو میندو ته پشخانې ویشلې دي. د روسیې د عامه روغتیا وزارت ویلي په 2025 کال کې به د سرطان ضد جوړ شوي واکسین ویش پیل کړي او په ټوله روسیه کې به ناروغانو ته په وړیا ډول ورکړل شي. د روسیې ټاس خبري اژانس د عامه روغتیا وزارت د رادیولوژي طبي څېړنو مرکز عمومي مشر اندري کپرین له قوله دغه واکسین په جوړولو کې د پرمختګونو خبر ورکړی دی. د مسکو روغتیایي مسؤلین زیاتوي دغه واکسین به د تومور د لویدو او خپرېدو مخنیوی وکړی شي، خو دوی نه دی ویلي چې سمدستي به یاد واکسین د کوم ډول سرطان یعنی سینې، مغز او په درملنه کې اغېزناک وي او تر اوسه ورته نوم هم نه دی ورکړل شوی. او د جرمني دفاع وزارت خبر ورکړی دی دغه هیواد پوځ لویه بودیجه ترلاسه کړې او په اساس به د 20 میلیارډ یورو په ارزښت نوي دفاعي تجهیزات وپیرل شي. د جرمني د پارلمان د بودیجې کمیټې دا بودیجه تصویب کړې ده. جرمني هڅه کوي چې له روسیې سره د ناټو د روان کشمکش په ترڅ کې خپل ځواکونه مجهز کړي. د جرمني د دفاع وزیر د پارلمان دا پریکړه ستایلې. په دې بودیجه کې د وسلو اخیستلو 28 پروژې شامل دي. جرمني له سوړ جنګ راهیسې خپله بودیجه کمه کړې وه، خو د واشنګټن له سیاسي فشارونو او د ناټو له غوښتنو وروسته دا بودیجه یې زیاته کړه او د خپل ناخالص داخلي تولید 2 برخو ته یې ورسوله. قدرمن اوریدونکو دا د دې ساعت خبرونه تر بیا ښې چارې.